طالبانو تازه غزني کې څه کړي دي او حمدالله محب طالبانو ته ولې غوسه شوی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو ضرور تر اخره وګورئ چې په دې دوو مهمو خبرونو خبر شئ. د طالبانو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې شپږ ملکیان شهیدان کړي دي. په غزني کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزني د والي ویان واحد الله جمعزاده رسنیو ته وویل چې پیښه پرون مازدیګر د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې هغه مهال وشوه چې د ملکي وګړو د سپرلۍ موټر د وسلوالو مخالفینو لخوا پر ایښودل شوي ماین برابر شو. هغه زیاته کړه د ملکي وګړو پر یو فلانکوچ ډول موټر د وسلوالو مخالفینو له لوري د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي ماین چاودلی دی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکي وګړي شهیدان شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. ښاغلی جمعزاده وایي چې ټپیان د غزني ولایت ملکي روغتون ته رسول شوي دي. د نوموړي په وینا دا ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و او د دې ترڅنګ محب ویلي دي چې طالبانو د سولې مخامخ خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب غزني کې د ملکي وګړو پر موټر شوي چاودنې ته غبرګون کې ویلي دي چې طالبانو د مخامخ مذاکراتو بهیر او چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د هغه له قوله په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبانو د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې د افغانانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی او د مخامخو خبرو چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. نوموړي غزني کې د تیرې ورځې برید غندلی دی او هغه یې د وحشي ترهګرو کار بللی دی. غزني کې تیره ورځ ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ. که د حمدالله محب د دې خبرو په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره د کومنټ په برخه کې ضرور شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.